ایمان هغه خلقو کې و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ښځه راغله، ښځه یا رسول الله زما حمل دی، ما خېټه کې بچی دی، ما نه زنا شوې ده او ماله په دې دنیا کې سزا راکا چې آخرت ته پاتې نشي. پیغمبر حیران شو چې ته څه وایې د خدای بندې؟ وی نه، ما نه زنا شوې ده او ماله دا سزا په دې دنیا کې راکا چې آخرت ته پاتې نشي. وی چې ښه ده نه منې کېږي، نه وی بوځئ او رجم یې کوي. چې بوتلا او په کاڼو ویشتل شروع شو، خبره نیمه لږه پکې پاتې شوه. پیغمبر ورته وی چې ستا دې خېټه کې چې دا حمل دی چې دا پیدا شي نو بیا راشه. وی خج دا لاړه 10 میاشتې پسې بچی وشو، هغې کې نیولی دی او پیغمبر ته راله چې جی هغه ماشوم پیدا شو، اوس ماله سزا راکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ښه ده بیبي داس چل دی چې ته لاړه شه او د دې ماشوم د پیو 2 کاله میاد دی چې دا د پیو نه روټۍ خوراک ته شي بیا راشه. بیا لاړه، چې بیا لاړه 2 کاله پس بیا راله، چې بیا راله نو ماشوم له روټۍ لاس کې ورکړې ده. وی یا رسول الله د دې ماشوم اوس ما ته ضرورت نشته پیو ته، دی په خپله خوراک کولی شي، خو ماله سزا راکړه. هسې تاسو دې زړه کې وګورئ د غوندې سپینې ټوپۍ هم په سر دي او دغه مانځل هم راغلي، یو درود شریف به هم ډېر ویلی که نه جي. وبکي څوک داسې وبکي تصور شته، یعنی خوب به وګوري چې مونږ کې په دې ملک کې داسې څوک هم شته چې داسې به وکړي. نو بیا مسلمانی هغه وکړه دا مونږ چې یو دغه ده. زمونږ مسلمانی ګوره د چڼو ممپلو دکان دی، 2 کاله پس بیا راځي چې د دې لک ما ته ضرورت نشته، دی په خپله روټۍ خوړی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د خدای بندې منې کېږي نه، هغه به ځان نه لرې کوله چې بس دا به نه راځي بیا، لیکن دا ښځې ایمان ته ګوره. وځئ رجم یې کوي، میدان ته یې راوویسته او صحابه راووته او په کاڼو یې ویل شروع کړه. پیغمبر ورته ولاړ دی او دا رجم کېږي لګیا ده. په دې کې یو صحابي دا په دې مخ په کاڼي وویشته، چې په مخ یې وویشته نو دې یو وایي اواز وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته وویل چې د خدای بنده په مخ دې ولې وویشته؟ زما دې د خدای په ذات قسمي چې د دې ښځې د دې وایي ثواب الله زما امت ته ورکړي نو یو بم جهنم ته لاړه نه شي. د دې دا وایي د خدای دومره خوښ شو. عزیزانو رجم کې مړه شوه، انا لله لاړه خښه د ښځو دا عالم
نو تاسو اندازه وکئ چې د سړو به څه حال بیا په دې مدني زندگی کې یو جنگ شوی دی چې هغې ته جنگ بدر وایي. قرآن کې د دې ذکر راغلی ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشکرون. اعلان شو چې د بدر میدان ته کفار راغلي دي او د جنگ تیارې ده. پیغمبر اعلان وکړ چې د جنگ لپاره تیار شئ. تیار څو خو صادر په ولی راغستل او تور او غشه راغستل دي بس. یو ښځه ده د هغې دوه زامن دي. د یو نامه ده معاذ او د یو نامه ده معوذ. هغې دواړه زامن راوغوښته چې بچو پیغمبر جنگ ته روانېږي او ستاسو پلار مړ دی نو فوراً تاسو هم تیار شئ او پیغمبر سره به جنگ ته ځئ چې قیامت کې زه هم د هغه ښځو په ټولي کې ودرېږم چې د چا بچي په جنگ کې قربان شوي. دام ښځه ده. زامنې دواړه راله حضور علیه السلام ته وفرمایل چې جی مونږ هم غزا ته ځو. حضور چې ورته وکتل د یو عمر څه 11 کاله دی او د یو عمر 14 کاله دی. داسې دي. وی ځئ بچو تاسو لا واړه یئ په تاسو جهاد فرض نه دی. تاسو د مور او پلار خدمت کوئ. اما شومان ورته وایي چې یا رسول الله زمونږ پلار مړ دی او مونږ ته مور اجازت کړی دی چې تاسو به جنگ ته ځئ. وی چې نه تاسو د مور خدمت کوئ. وی نه چې مونږ ته مور اجازت کړی که نه. وی ښه ده نو تاسو کې چې کوم مشر دی هغه دې لاړ شي او چې کوم کشر دی نو هغه د مور خدمت کوي. اوس هغه کشر ورته څه وایي؟ هغه د 11 کالو. اوس زمونږ د 11 کالو نسل ته وګوره په پاکستان شریف کې. دلته آډر شوی ویل سینماګانې بند بند. هلکه بند شوی او چې بند ای بیا کوله وکړئ. اوس درته نوی وخت اخبار راوغواړم چې نن پکې د ښځو فوټوان راغلي دي. راوی غواړم بار پروت دی زمونږ دکان کې. ما ته وګورئ ټول. نه 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 نوی وخت به پیدا کوئ او ګورئ به ښځه پکې ناسته ده بربنډه او دا خپه یې داسې کړې ده او دا دومره دنبالې رایستی دی. نه 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 نوی وخت وګورئ. بس دغه مولا خبره ده. یو عرب ورته وی چې پیسې را سره نشته د خلکو نه سوال کومه عربي کې ورته وی. نو مولا له عربي نه ورته وی چې المسجد بخرج المسجد بخرج. نو هغه ورته ویل چې ایو شیء بخرج. قلت لك أنا أسأل من الناس ليس معي الزاد والراحلة أنا أذهب إلى مكة وقلت المسجد بخرج. دی ورته وی چې چپ کرو دا زمونږ ملاتوب ده او دا زمونږ خبرې دي او دا زمونږ ملک دی.
تاسو خامخا دا نه ګورئ چې دا څو ورځې مونږ په دې خوشحال شو چې هلکه سینماګانې بند شوې او د قوم بچي به لږ د سړي زامن شي. د 11 کالو بچو د پاره کم حالات په هر علاقه کې جوړ دي او هغې نه پاس د 15-16 کالو پورې الکانو د پاره کم حالات په کابلۍ کې او په قصهخانۍ کې او په سیکارنو چوک کې جوړ دي. دا زمونږ ملک دی او دا زمونږ وطن دی. نو عزیزانو عرض مې داو چې خفه کېږئ ما زما چې ورځ تېرېږي د هغه بزرګ په خبره مې د ایمان مضبوطېږي چې ادیرې ته مراقبه وکړه ما ته ویل په ارام کښېنه دې مړي ته دیره کې داسې مړی نشته چې ویې ګورې وړه دې خوشحال شي. نو دا ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا. د مرګ نه وروستو زمونږ به دا حالي په قبر کې او پته به ولګي درته سرمایهدارو ته به هم پته ولګي د غټ غټ سنډاګانو ته به هم پته ولګي د ټولو ته به د غریبانو ته به هم پته ولګي. که دا وایي چې د ځمکې لاندې نه څوک راغلي دي نو دا خو دا هر چا ایمان دی چې یو ورځ به زه ورځم دې ځمکې ته کنه دا خو منئ که نه منئ دا خو یقین دی د هر چا چې یو ورځ به زه مړ کېږم او خپلوان به مې په اوږه کي جنازه به مې اوچته کي لویه ډله به راپسې د کوڅه ډبو روانئ که نه جي او ما به یوسي لحد کې به مې کېږي تختې به راپسې ولګئ خاورې به راباندې انبار کي ملا صاحب به راشي پې الحمد او قل هو به ووایي او یا به دا مړی غوړي یا به سپېرئ که غوړي نو به چې دعا وکړي چې خدایه ته واړه جنت ته ډېر لوی سرب و ظالم اواز دې پکې وي که نه جي او که دا تاسو مونږ غوندې سپېرئ نه امین دوا د رحمت کرم دی ګرمي ده خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لېږدي خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لېږدي درته به راشي د قهر ریږدي تکیا د خدای شا په ګورستان کې سترګې بنا کړه په لاره سمځه غم استه شا کړه ترېنه په څنګ سترګې بنا کړه په لاره سمځه غم استه شا کړه ترېنه په څنګ زه خو تاسو ګورم که نه چې په لاره روان نو دا چل وکړه او چې لا تماچکوړی یې چولي یا چا سره کلاکوټي او یو بل قسم به د دې واسکټ د لاندې نه به دلته تماچې سوکره ایستي داسې نو ما ویلې نواز شریف ته وینا پکار ده چې لږ سړیتوب زده کړه په دغو نه کېږي چې دا غوړې غوړې خبرې کوي المسجد بخرج والمسجد بخرج نه کېږي ملیشه او فوج راواستوه چې چا سره دې تماچ کوړی دلته ولید او ښکاره کړې وه نیسه او کشمیر ته یې لېږه چورېږه تا ته د ډزو ډېر شوق دی ولا الله اباسعد په جنگ کې جنګېدو سینه یې چولې وه په جنگ باندې پیغمبر ورمنډه کړه او په ملا یې وټپولو ویل ارمي یا اباسعد فداک ابي و امي اباسعد اوله زما مور او پلار دې تا نه قربان شي تاسو له شرم نه درځي چې تاسو تر اوسه پورې کشمیر نه دی اغستی شرمېدلو
تر اوسه پورې کشمیر د مرداري تیکه لا تر اوسه په پاکستان کې پرته ده او تر اوسه تاسو نه دی اخیستی. ووایئ رښتیا چې د کابلیانو زور ډېر و که د پاکستان زور ډېر دی؟ پاکستان زور ډېر دی. کابلیانو سره څه و؟ سال یې جوړ کړو هلته. دا سربه یې ټول ځوړند کړي دي، ټول تښتېدلي ټول. یو په سوره کې نه ښکاري. ایمان پکار دی. اور یو ملیشیا والا په لاره روانو، ورسره یو سایکل والا وجنګېدو. دا د ټوپک کونه یې ورته ونیوه، اپرېدی و دې توپک وده. زه ورته ودرېدم. چې زه ورته ودرېدم مال څه چلو شو؟ وی چې بایسکل یې په ما راوست. ګورې نه دا پیټي دا ور دی. مال ښه داس چل دی چې زه دغه یم اویسای کرنیل یم او تاسو ملیشیا ته آډر شوی دی چې کشمیر ته به ټول ځي. داسې راته ګوري ته خو ملا لیده شې. ما ملا یم خو زه دا بله بلا یم. قسم په خدای په یو منډه لاړو سایکل والا یې پرېښود. دا د صدر په چوک دا مونږ له تورزن دي. په دې پولیس والاو که ورپېښ شوې الله دې امان راکړي. داسې به کاپی راوباسي او درته به کوس پاس ګوري. قانون دې لاس کې واغستو 3/6 فوټ قانون دې لاس کې واغست. په سره باتا یې راغلې. دا ستا ملک دی او دا وطن دی او دا قانون دی او دا نظام دی. د دې وجه څه ده؟ دا به ټیکېږي اله چې د حکمران طبقې په زړه کې د خدای یاره پیدا شي. حضرت عمر د شپې ګرځېده، په یو کور نه آواز راوتو، نو دیوال ته یې داسې غوږ ونیو، دروازې سره یې غوږ ونیو. نو د مور او د لور جګړه وه. مور یې لور ته وی چې دې پایو کې اوبه واچوه، لږې دي سبا به پې پیسې کمې وشي. ویل مور امیر المؤمنین حکم کړی دی چې پایو کې به اوبه نه اچوي. ورته ویل بیختې وځه، دا نیمه شپه ده، په دې وخت کې امیر المؤمنین چېرته دی؟ نو لور یې ورته وایي چې که امیر المؤمنین دلته نشته نو د امیر المؤمنین خدای خو شته که نه؟ امې ګوري امیر المؤمنین به په کور کې پروت یو، د هغه نظام به خدای چلوي، خو چې د امیر المؤمنین په زړه کې د خدای یاره وي. نن ستا د ملک د حکمران طبقې په زړه کې د خدای یاره نشته. په دې 50 کاله کې داسې حکمران په پاکستان نه دی راغلی چا د خدای نه یریږي. چا د خدای نه نه یریږي نو ځکه موږ نه ښځې هم نه یریږي. که داسې نه ده تاسو نه ښځې یریږي په ایمان وایي؟ وایه بوډا ماما تاسو اول د خپلو ښځو ته وګورئ، زه دې وګورم. که د زوی واده دي او ښځه دې وایي چې د پلانې کار ته چې نه ښځې ګناه ده، ځه ګیره دې جومات کې خوځوه، زما دا یو زوی دی، زه به پې ارمانونه وباسم او زړه په ګډېدو شي. تاسو نه ښځې یریږي؟ د هغې وجه دا ده چې ته د خدای نه نه یریږې نو ستا ښځه تا نه نه یریږي. کوم حکمران چې د خدای نه نه یریږي ملک او رعیت چې دی هغه به ترې نه یریږي چرې نه. د قانون خلاف ورزي به اله نه کېږي په یو ملک کې چې اول هغه حکمران قانون په خپله په ځان حاوي کړي، چې په خپله په ځان نه یې حاوي کړی تر هغې پورې ته وایه دا په خپله په ځان حاوي کول څه مطلب دی؟ واوره مسجد نبوي سره یو دیوال دی، په هغې پرناله لګېدلې. حضرت عمر چې داسې وکړه آډر یې وکړو چې دا پرناله لرې کړئ، دې کې اوبه چې کومې راځي د مسجد نبوي دیوال وایي.
دا خرابوي. کورو د ابن عباس هغه لاړو پې راپورټ یې وکړو عدالت، په امیرالمومنین یې راپورټ وکړو چې راپورټ یې وکړو چې زما د کور پر نانا امیرالمومنین حضرت عمر عدالت ته راغی پیش، تا د ده د کور دا پرناله ولې غورځولې ده؟ وی د مسجد نبوي دیوالې والو. عباس ته وی وایه، وی دا پرناله ما د پیغمبر په حکم لګولې وه، هغه وخت کې مسجد نبوي و او ده وغورځوله. حضرت عمر ته وی څنګه چل کې؟ ویل چې د پیغمبر په حکم یې لګولې ده نو زه فیصله وکړم. ویل یې وکړه. وی دا سړی به زما په اوږو خپېږ دي او دا پرناله به بیا په خپل ځای ودروي، زما په اوږو به خپېږ دي. امیرالمومنین عدالت ته راغوښتل، دا سره ټوکو خبرې؟ ته بدن د پاکستان صدر عدالت ته راوغواړي، وزیر اعظم به عدالت ته راوغواړي، وزیر اعلی به او گورنر به عدالت ته راوغواړي، ستا پلار او نیکه به رونه غواړي عدالت ته. خو دغه مور مړي پلار مړي چې دی په تاڼو کې د حوالدار لی فایلونه په دغه کې ورکړي چې پیش با عدالت فلانی خان پیش ہو جاؤ، او چې پیش نشي بیا بلا ضمانت وارنټ در پسې جاری شي. هغه منډې د پولیس بیا خدای درته مخ آیا چې در پسې وایي د شپې دي خدای مرکه چې ورک شي. دا ګن ټول تاسو جوړ کړی. عقد مواخات دې ته وایي چې د اهل مکه او اهل مدینه او منځ کې رورولي جوړوله، چې د دوی د منځ نه دا ټکې وځي چې دا د مکې دی او دا د مدینې دی. نه، ټول یو شی او د یو پیغمبر عاشقان یو. مکی او مدنی سوال به پکې نه کوای. حضور صلی الله علیه وسلم لاسته او داستار اور شو، داستار اور شو، داستار اور شو، داستار اور شو، داس یو صحابی پکې را پاسې دو، هغه وی چې یا رسول الله په تشر اور ولای کار نه کیږي. دی مهاجر چې د مکی نه خپل وطن پرې خېده او هجرت کړي دی او تا سره راغلي دي، نو ما سره د دسې سړي ورورولي جوړه کا چې چا نه ښځه په مکه کې پاتې وي او زه خپله یو ښځه دله ورکم. زما دوه ښځې دي، نو یو له به طلاق ورکم او ده ته به په نکاح کم. ما سره د داسې سړي ورورولي جوړه کړه. وبکې څوک؟ دې ځان ته وګورئ لږ. په دې یو پاکستان کې وګورئ 15 کروڑه مذهب دي او 15 کروڑه فرقې دي پکې، او دا لیډران چې دي دا خدایان دي. دې ته وګورئ اوس چې دا مونږ کوم قهر عظیم باندې اخته یو سره د مولیانو، په کوم عذاب گرفتار یو. پیغمبر ته وایي چې ما سره د داسې سړي ورورولي جوړه کا چې هغه نه په هجرت کې ښځه پاتې وي او ښځه ورسره نه وي، نو زه خپله یو ښځه دله ورکوم. او بیا یا رسول الله په دې شرط ورکوم چې دی به کور ته بوزمه او دواړه ښځې به ورته خیم چې د ده کومه خوښه شي چې هغې له طلاق ورکم او دلی ورکم. الله اکبر. هلکه دا ولې
ویجی دا زکا کزی په خپل خوخه طلاق کم کې دې شي چې سبا خدای وایي چې تا غل هغه خزه ورکړی و چې ستا نه وه خوښه نو تا طلاق ورکړو دله دې ورکړه نه چې دی خوښه کی او زه وله طلاق ورکمه چې زما او د ده منځ کې د عقد مواخات صحیح شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الله بنده بس دا دومره جذبه دی کافی ده او تا بالکل انتها وکړه د پیغمبر عشاق داغه شیدایان داغه د خبرې لاج ساتل داغه دا اندازو نن د پیغمبر خبرې یو ټوک او مسخره ګڼلی شي نن د خدای خبرې یو ټوک او مسخره ګڼلی شي په کوم ملک کې چې هغه خلک موجودي چې کوم د پیغمبر خبرو ته ډکوسلې وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته ډکوسلې وایي او د قرآن او د خدای خبرو ته دا د ناول قصې وایي نن هغه خلک ستا په دې ملک کې موجود دي څو ورځو نه که تاسو خیال وکئ چغې دي چې حساب بکیږي حساب بکیږي او احتساب بکیږي او پلانې چل بکیږي او ډنګړې چل بکیږي ما وی چې د حساب او احتساب ضرورت نه و که من کی ایمان وے من کی ایمان وے پکار دادے چې من خپله پیش شوي وې چې جما دا غلطۍ کړې دي او دا واخلې ایمان خو په هغه خلقو کې چې کوم پیغمبر سره و مونږ د ایمان نه څه خبرې ما تاسو ته یو ځل ویلي چې زمونږ په وطن کې یو ښځه وه سود به یې کولو چا ورته وی چې دا سود مه کوه ګناه ده او ایمان به څنګه تیری چې ته سود کې نو هغې به ورته وی چې ایمان خره ورې خو ارمان د دنیا گئے ایمان ویل په انبارونو دی خبره د دنیا کوه او د دولت کوه ایمان خره ورې خو ارمان د دنیا گئے اوس مونږ وایو چې ایمان خره ورې خو ارمان د پیسه گئے